سلامونه ملګرو اویس کرنی یم نن زما خواله ډېر ښه ملګري راغلي دي زه یې ډېر زیات مشکوره هم یم د شانګلې نه راغلی میلمه سمي ساجن به یې د دوی هم ډېره زیاته مننه کوم اخوا څنګ کې تاسو وینئ کاکاجي د لکي مروت نه راغلی اکبر زمان کاکاجي د هغوی هم ډېره زیاته مننه کوم سمي به یې ستاسو د راتګ نړۍ مننه کوم مینهوالو ته څه پیغام ورکول غواړو څو خبرې مینهوالو سره شریکې وعلیکم سلام اوس کني بای زه خو ستاسو سپیشلی ستاسو ملاقات ته راغلی یم زما خو ډېر خواهش و چې ستاسو سره ملاو شم خو بس نصیب کې به نه وه بیا خو ستاسو د مشر سره مې کانټیک وشو چې دوی ویل راشئ نو بس دا مې ستاسو ډېر امان ستاسو هم نړۍ مننه کوم چې د شانګلې د سر نه موږ له ځان راورسولو او ښاد راته اوسئ او آباد راته اوسئ مننه جي ډېره مننه ستاسو هم نړۍ مننه کوم چې موږ له راغلی او دونه وخت مو راکړلو څه ملګرو ته به څه غوښتل غواړئ چې ورته ووایئ السلام علیکم ورونو مینهوالو کلیوالو ټولو پښتنو ته زه دا وایم چې خیال مې داسې ومایل چې د اویس کرني سره زه ملاقات وکړم او شکر الحمدلله ډېر ښه کورنۍ ده ډېر ښه ده مددګار غوندې دي او ښه خدمت مو وکړو نو اوس چې کومه ده زه دوی شکریه ادا کوم د میلمستیا هم او د دوی خدمت هم سمي ساجن لور ته څو شیونه ډالې کوم کوم چې د افسر بغان صاحب د کلي سره تعلق ساتي او کاکاجي ته کوم چې د لکي مروت نه تعلق ساتي د خپل څو شیونه به ورته ویم چې دا چې زه کوم تلوار په سر پرته ده ما ته اوس هم بله لار په سر پرته ده او مدخې تل خو په ژوندو لیکل کېږي مرثیه خو د انکار په سر پرته ده دا چې تک په دغه لار کوم ماشوم یم بس د مینې کاروبار کوم ماشوم یم او د الفاظو بزرګي زما د خیال ده چې بلبل یم چغار کوم ماشوم یم او په هر ځای کې د هر چا قدر کومه خو ډېر قدر د مور پلار کوم ماشوم یم زما شعر زما نه مشر ځکه ښکاري چې د وخت سره رفتار کوم ماشوم یم ډېره مننه ستاسو د راتګ بیا هم او خوشحاله راته اوسئ او نورو ویډیوګانو لپاره زموږ پیج سره ضرور فالو کړئ چېرته هم چې ښاد آباد اوسئ د لوی الله په امان